حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتهم العالیه فرمای چې یو په انډیا کې د مسلمانانو یو کور و هغې کې یو زنانه و هغې به ماشومان مسلمانانې زنانه به م وله راتلې او ماشومانې به م وله راتلې هغې زنانه له هغې به ورته ضروري مسایل هم ښول او قرآن به یې ورته ښو وی د دې دا زنانه چې وه د دې یو وړه لور وه نو دې سره یو ملګری و هغه جینۍ چې کومه وه نو هغه د هندوانو د کور و هغه هندوه وه نو په لوبو لوبو کې به اکثر دی له به لوبو له راله کور ته نو د مسلمانې جینۍ سره به یې لوبې کولې نو کله چې به د دې د لوبو ټایم ختم شو نو مور به ته آواز وکړه بچي وي راشه شابه قرآن راواخله سبق ته کښېنه سبق شروع که قرآن ته به یې کښېنوله نو دا هندوه جینۍ چې وه نو دا به م ورسره بیا ناسته وه ځکه چې هغې به ورسره لوبې کولې نو قرآن ته به م کښېناسته په ورو ورو هغې داسې کار وکړه چې په مزه مزه هغه لور چې به یې قرآن وی د هغه مسلمانې ښځې نو د هندوه چې کومه وه نو دی به م ورسره بس قرآن وی بیا ورته په مزه مزه دا زنانه چې مسلمانه وه دی ورته کلمه ووی هغه مسلمانه شوه خو دې جینۍ په خپل کور کې غږ نه کو دا جینۍ ځوانه شوه او په دې انډیا کې او هندوستان کې اکثر دا مسلې چې په دې کې څه هندوان داسې دي چې هغه ډېر زیات په دې هندوتوب کې سخت دي نو هغه دا مسلمانان چې کم ځای ویني نو په دې باندې ظلم کوي او قتل کوي یې م وجني م ډېر زیات ظلمونه پې کوي نو چونکې چې کله دا غټه شوه نو د مور او پلار اراده وکړه چې مونږ د دې واده وکړو د دې هندوې جینۍ چې کله د دې واده و نو دې سره غم شو نو دا د خپلې استاذې له لاړه چې یاره زه څه وکړمه زما دا کور واله خو دومره سخت هندوان دي که چېرې زه ورته ووایم نو دوی به ما مړه کي ما سره خو بل څه لار نشته دوی به ما مړه کي که زه ورته ووایم چې زه مسلمانه شوې یم نو دا زنانه ورته وایي چې ته ورته غږ مه کوه فلحال ته بس لاړه شه چې دوی څه وایي هغه وکړه د دې واده چې کوم دی نو هغه داسې یو هندو سره طی شي که نه چې هغه د هغه ټولو مشري په دې سخوالي کې د مسلمانانو دومره خلاف وي هغه بس دا وایي چې نورم پریشان شي خو دا استاد ورته وایي چې ته فکر مه کوه ستا قرآن سره محبت دی دا قرآن مطالعه په خپله یوه لار وباسي وی چې ما زه خو د ده په مخ کې قرآن هم نشم وړی قرآن سره به زه څه کوم زه د قرآن تلاوت کوم زه مونځ کوم د هر څه به زه څنګه کوم هغه ورته وایي چې ته کله دې لاړ شي او پټ دې نی کله نو ته خپل عبادت او هر څه کوه کله چې دا واده شو هغه هندو سره یې واده وشو کله چې به هغه دفتر ته لاړه نو دې خپل مونځ او دس او هغه قرآن یې ول په څنګه طریقه دا کومه مسلمانه زنانه چې وه نو دې والا د واده دپاره یو ګفټ جوړ کړ په هغه ګفټ کې د پاسه چې نو هغه یو څه بل څه کېښودل او لاندې پکې قرآن بند کړ خو ښکلې بند کړ هغه ګفټ او د هغه هندوې جینۍ هغه مور ته یې وایي چې دا ستا د دې لور چې دی نو دا د دې دپاره موږ د واده تحفه ورکړه ګفټ دا به تاسو نه کولاوخئ دا دې له ورکئ بس دا چې کله د خاوند کور ته لاړه شي دا به کولاوئ هغه چې کله واده شو لاړه د خاوند کور ته هغې چې کولو کړو نو هغې کې ورته لاندې ښکلې بهترین یو قرآن یې ښیو کله چې به خاوند لاړه نو دی به قرآن راواغسته تلاوت به یې هم کوه مونځ تلاوت او هر څه به یې کوله یو ورځ ورځې تېرېدې خو دې په زړه کې دقه غم و چې د خاوند ته کومې یو ورځ خو به ورته پته لګي که نه دا به څنګه چل کېږي یو ورځ دا خاوند د دفتر نه راغې او انتهایی رنګ یې مکمل بدل شوی و او ډېر زیات پریشان و دا جینۍ ورته وایي چې ولې ته خو ډېر زیات پریشان یې و یاره زه په دفتر کې را باندې څه چل وشو نو ملګرو بوتلم اسپتال ته اسپتال ته چې بوتلم نو هغې وایي چې دا پلانکې ډاکټر دی دا تاسو هغه ته وښایې زه چې هغه ډاکټر له لاړم هغه راله ټسټونه وکړه کله چې راله هغه ټسټونه وکړه هغه ټسټونه راغله نو هغه په ټسټونو کې دا و چې ستا کینسر دی او دومره خطرناک کینسر دی چې ته په اخري سټیج کې ستا ډېره زندګي چې پاتې ده نو هغه د 2 هفتې یا یو میاشت زندګي پاتې ده کني ستا کینسر دومره حد ته رسېدلی دی بس ما سره خو وخت نشته او زما او ستا ډېر په منځ کې ډېره زر جدایي راتلو واله ده وی هغه کور والا ورته وایي جینۍ چې کومه هندوه مسلمانه شوې هغه ورته وایي چې زه به ستا یو علاج وکړمه یو طریقه ما سره شته دی خو که چېرې ته الله ټیک کړې نو بیا چې زه څه ویم هغه به منې که نه به یې منې هغه ورته وایي بلکل به یې منمه زه د مرګ خولې ته روان یم ما سره 2 هفتې دي یو ډاکټر وایي چې یو میاشت ټایم دی در سره
که زه ستا په دغه باندې بد شوم زه ستا هره خبره منم. نو کله د آینده وجیدې چې و نو دی به کتل به دې د استاذه چې وه دې له چې به کله د بیمارانې زنانه راغلې نو دی به د قرآن تلاوت وکړو د قرآن هغه تلاوت به په هغې مریض باندې دم که او بیا چې دی نو د اوبه به یې راواغستې هغه به یې دم کړه ورته به وې دا اوس کا بس وایي زه ستا علاج کوم د هغه خپلې استاد په طریقه باندې علاج شروع کړو د قرآن تلاوت به یې کو په هغې به یې وله اوبه دمولې او د خپل خاوند چې دی دا به یې پې دمو. میاشت و نیمه پکې تېره شوه سړی چې دی نو ورو ورو صحتمند کېده. دا کور والا ورته وایي دا جینۍ چې ته لاړ شه اوس ټسټونه وکړه. چې کله هغه لاړ هغه خپل ډاکټر له ټسټونه یې وکړه ټسټونو رزلټ چې راغی ډاکټر ورته وایي چې دا مخکیني ټسټونه ته وښایه چې مخکیني ټسټونه یې وکتل او دا اوسني وکتل وایي چې ستا خو د سره کینسر نشته. چې کله کور ته راغی نو د خپلې کور والا ته وایي چې دا تا اخر څه چل وکړو دا تا په ما باندې څه ووې چې زما دا کینسر مکمل ختم شو. هغه ورته وایي چې زه درته ویم تا خو ما سره واده کړی وه که نه چې زه څه ویم هغه به ته منې. وی بلکل مې سره واده کړی. بس هغه قرآن ورته راوباسي او داسې ورته مخې ته کي چې دا د مسلمانانو کتاب دی مسلمانانو قرآن دی په آخري نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی کتاب دی او دا برحق کتاب دی او ما په وړوکوالي نه چې دی نو خپل استاد نه دا کتاب وی او زه مسلمانه شوی ما او زما استاد به په دې باندې اوبه هر څه دمول او خلک به ورسره ټیک کېدل زما په دې باندې تاله اوبه دمولې او ته به مې پې دمولې تاله الله د دې د وجې نه صحت درکړه زه مسلمانه شوی یم بس ته مسلمان شه. هغه ورته وایي چې زمونږ دا خلک او دا برادري خو ډېره زیاته غټه ده دا خو به مونږ پرېنړي بس وایي ته مسلمان شه او فلحال دواړه به لا پټ یو. وایي چې کله هغه مسلمان شو به دواړو مونځ او دس پټ پټ کو. یو ورځ یې د خاوند سعودي کې یو نوکري راغلی و هغې ته اپلای وکړه. چې اپلای وکړه بس هغه نوکري په سعودي کې وشوه به دواړه لاړه سعودي ته. بس چې کله به یې زړه غوښتل حرمینو ته به تلل کله به د الله کور ته یې غوښته تلل به مدینې منورې ته به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې له تلل او بیا یې غونډه زندګي باقي چې ده نو هغې په سعودي کې تېره کړه او د خپلو خپلوانو نه مکمل ځان چې دی نو هغه سیټ ته که بیا الله بچي ورکړه هغه هم ښکلې ښکلې حافظان او عالمان تېنه الله جوړ کړو. نو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندي دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې کم سړی قرآن سره محبت ساتي د هغه دا ټولې مسلې ګورې الله حل کوي.